سلامونه په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او د تل په څېر به مو نن ورځ هم ډېره ښه تېره کړې وي او اوس به د یوې نوې کیسې په انتظار یاست. تاسو ته ما نن یوه ډېره په زړه پورې کیسه راوړې. د هغې کیسې نوم دی پری او د خیالونو صندوق. راځئ چې تاسو هم د پری په شان د خیالونو نړۍ ته بوزم. نو راځئ ما ګرانو ماشومانو چې د نن کیسه پیل کړو. پری یوه ورځ د خپلې انا زوړ کور ته لاړه. هلته د زینو لاندې یوه پټه کوټه وه. د دروازې غږ شو. دننه یو زوړ صندوق پروت و چې پرې لیکل شوي وو یوازې هغه څوک چې هوښیار او فکر او خیال ولري دا صندوق پرانیستلی شي. پری صندوق ورو ورو خلاص کړ. له ننه یو ځلانده توره وریځ راووته چې له ستورو جوړه وه. غږ یې وکړ، زه د ستورو فکر او خیال یم. چمتو یې چې له ما سره جادویي سفر وکړې؟ پری موسکی شوه. هو، زه چمتو یم. پری د ستورو د فکر او خیال د وریځو سره اسمان ته وخته. هغې یو ښار ولید چې له موسیقي جوړ و، یو ځنګل چې پاڼو یې کیسې کولې او سیندونه چې شعرونه پکې بهېدل. هلته هر څه ژوندي وو، خیالونه یې احساسول. پری ډېره خوشحاله وه او د دې جادویي نړۍ څخه یې خوند اخیست چې ناڅاپه یوه توره تیاره وریځ راغله. زه د خیالونو غله یم. هغې هر څه خاموش کړل، رنګونه یې وخوړل او هر څه توره تیاره شو. پری غږ وکړ، زه دا نړۍ نه پرېږدم. پری خپل زړه او فکر ته وکتل. هلته یوه رڼا وه، روښانه او پیاوړې. هغې رڼا پورته کړه او ویې ویل، زما خیال زما قوت دی. ټول رنګونه بېرته راژوندي شول. توره وریځ وتښتېده او هر څه بېرته رڼا شول. پری بېرته خپلې کوټې ته راغله. د ستورو وریځ موسکی شوه او ورته یې وویل، کله چې ته فکر او خیال کوې زه تل در سره یم. صندوق بند شو، خو د صندوق پر سر یو ځلانده ستوری پاتې شو چې هغه و فکر او خیال. نو په ما ګرانو خوږو ماشومانو د نن د پری کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ آیا تاسو هم داسې فکر او خیال لرئ؟ که چیرې داسې ښه او رڼا فکر او خیال تاسو لرئ نو هرومرو به دا جادویي نړۍ تاسو ته پرانیستل شي. د دې کیسې نه مطلب دا دی چې خیال زموږ دننه وي. که پرې باور وکړو نو هره توره وریځ پر وړاندې کمزورې ده. خدای دې وکړي چې د دې کیسې نه به مو خوند اخیستی وي او تاسو ته به په زړه پورې وي. ما ته یې په کامنټ باکس کې هرومرو ولیکئ. اوس تاسو ته ښه شپه او خواږه خوبونه.